د کونړ په لوی غرونو منځ کې د زورورې زلزلې وروستی حال د دوشنبې پر شپه او د وږي د میاشتې پر 11 نیټه کونړ ولایت د یو ستر بشري ناورین کوربه و چې له امله یې د سلګونو کورنیو ژوند له منځه لاړ. زلزلې په ځانګړې توګه د نورګال او څوکۍ ولسوالیو کلیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ارت، ودیر، شومش او مسعود کلیو کورونه په بشپړ ډول نړېدلي او سلګونه کسان تر خاورو لاندې شوي دي. د ځایي سرچینو په وینا یوازې په ودیر کلي کې له 90 سلنه زیات اوسیدونکي وژل شوي او ټپیان شوي دي. زلزله په ځایي وخت د شپې 12 بجې وشوه. نو 15 د دې کورونه شهیدان شوي دي او 3 د دې کورونه شهیدان شوي دي او 3 د اپل کورونه شهیدان شوي دي. دا نور مندي شي دا یو هلکه یوه جنۍ دا ورکړه اوس هم تر خاورو لاندې دا خلک راغلي کور یې آباد او راغلي خدمتګاران دي اوس کار دی چې حالان دي نو دا به یو 15 شپه کورې یا به 15 یا به شپږ ځکه دا غټ ښار دی که کلي یاره په دې باندې کېنئ په داسې حال کې چې په دغه کلیو کې خلک ویده وو او یو ویرونکي حالت له خوبه راپاڅول. سیمې ته د رسېدو لارې د ځمکې ښویدنې او د سړکونو د بندېدو له امله سختې بندې شوي دي او د حکومت او مرستندویو ټیمونو لپاره یې د بیړنیو عملیاتو مخه هم نیولې ده. زلزلې د کونړ نورې ولسوالۍ لکه وټپور، مړونګې او چپه درې کې هم خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. ودیر، شومش، ارت او مسعود کلي د عمومي سړک لرې پراته دي ځکه خو تر اوسه حکومت او خیریه ټیمونه نه دي توانېدلي چې په بشپړ ډول زلزله ځپلو سیمو ته لاسرسی ولري. د زلزلې خبر په سیمه کې په چټکۍ سره خپور شو او د کونړ او ننګرهار له مختلفو ولسوالیو او کلیو څخه ځوانان په بیړه ورغلل ترڅو د مړو او زخمیانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. خو هغسې چې ګمان کېده چې کم زیان به رسېدلی وي نه و. کیسه برعکس وه. له 15 ډیر کلي په بشپړ ډول له منځه تللي وو او د هرې کورنۍ څخه له 6 تر 15 کسانو انسانان تر خاورو لاندې شوي وو. کونړ ولایت نورګال ولسوالۍ ودیر کلي اوسېدونکی یم او دلته چې په کم 12 بجې وي دغه حادثه رامنځته شوه چې ډېره خطرناکه حادثه وه او چې کورونه هر څه د منځه یوړل او په دغه وجه باندې دلته موږ هغه شپې بیا دغه نه شو کېدلی ځکه شپه وه وار سړی او ټکه همده شروع نو موږ ځانونه سر خلاص کړل او بیا ته سبا چې کله رڼا ولګېدله دلته پسې ساحونه خلک هم راغلل او خپل هم راغلل او بیا لټه هم شروع کړله او تقریبا زیات تعداد کسان راویستل شو. یو څه کسان د خاورو لاندې پاتې دي او کار پرې روان دي. د دغه ماشومانو په اړه که ووایې چې دا څومره ماشومان دي چې دلته اوس شهیدان شوي؟ 8 ماشومان دي 10 ماشومان دي چې د 3 لرونو دي چې یو زما خپله زوی دی پکې او 6 دغه دغه ورورونه مې د ورور مې د هغه د بچي دي او 2 د کریم الله په نوم باندې د هغه اولاد. د پیښې پر سهار د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه خبر خپور کړ چې چارواکي او خلک د زیانمن شویو د ژغورلو لپاره په هڅو بوخت دي. د پیښې په لومړیو کې راپورونه خپاره شول چې 10 تنه مړه او 50 تنه ټپیان شوي دي خو د ارقام څو ساعته وروسته په حیرانونکي ډول تغیر شول. د ځایي خلکو په وینا ویجاړ شویو کلیو ته زمینی تګ ستونزمن دی ځکه خو یې له حکومته د الوتکو غوښتنه وکړه ترڅو سیمې ته په وخت ځان ورسوي او ټپیان په بیړه روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. له همدې امله سهار 4 چورلکې زلزله ځپلو کلیو پر لور ورغلي. سرچینو بی بی سی او الجزیرې ته ویلي چې په دغو چورلکو کې روغتیایي کارکوونکي لېږدول شوي دي. سخت ټپیان به له لرې پرتو سیمو څخه مرکزي روغتون او پلازمینې کابل ته د چورلکو پر مټ ولېږدول شي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زه مطلب د ودیر کلي اوسېدونکی یم. دا 12 بجې ته زلزله وشوه. زموږ د خپل کور تنکي ګلالي ماشومان چې 15 جنکۍ دي او 2 هلکان دا په شهادت باندې ورسېدل او 2 مې د تر زامن په شهادت باندې ورسېدل او 2 هم په شهادت باندې ورسېدل او نور هم دې په زموږ څه خپلوان او ټول هلنډه ده دا ټول کلی تقریبا 200 شهیدان لري او دغه غاړې هغې نور خو ټول شماش او ارې ته لاندې ګودام لپاره د مسعود او
دا سویل او ګربز او مسعود او ودې ټول بس په دې غمیزه کې دي او ټول همدغه شیدان چا کور کې دوه دي چا درې دي چا څلور دي چا پنځه زموږ خپله دغه خپل کور کې اووه شیدان یو د تر زامن سره او د دې کور سره ټول 9 شیدان لرو. د زلزلې له امله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش افغانستان کې له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلي او پر خپله ایکس پاڼه یې لیکلي د افغانستان له خلکو سره بشپړ پیوستون او ملاتړ ته ولاړ یم. هغه ویلي چې زه د قربانیانو کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي شریکوم او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کوم. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره چمتوالی ښودلی او ویلي دي چې سیمه روغتیایي ډلګۍ او نور مرستندویان رسیدلی دي. د اسلامي امارت د کلیو او بیا رغونې چارو وزیر مولا محمد یونس اخوندزاده په مشرعي زلزله ځپلو ته د رسیدو په موخه یوه کمیټه جوړه کړه چې پکې بېلابېل وزیران او د یو شمېر ادارو استازي هم شامل دي چې پیښې ته یې ځانونه هم رسولی دي. نن چې د پیښې دوهم ورځ ده د اسلامي امارت ویان حمدالله فطرت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د کونړ ولایت په نورګل څوکۍ چپه دره پیش دره او وټپور ولسوالیو او ولایتي مرکز اسداباد کې تر دې مهاله د شهیدانو مجموعي شمیر 1411 د زخمیانو شمیر 3140 تنه او د تخریب شویو کورونو شمیر تر 5412 ته رسیږي. ښاغلي فطرت همداراز ویلي چې نن سه شنبه د سپتمبر 2 او د وږي 11 په ټولو زیانمنو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او په هغو سیمو کې چې الوتکو ناسته نشوی کولی نن هلته لسګونه کمانډو ځواکونه د هوا له لارې کوز کړل شول چې زخمیان له خاورو راوباسي او مساعد ځای پورې ولېږدوي. نوموړي همداراز ویلي چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د بیړنیو مرستو او زلزله ځپلو ته د رسیدو لپاره یو پنډغاله یا کمپ هم جوړ شوی او 2 داسې مرکزونه هم چمتو شوي چې د زخمیانو انتقالات د شهیدانو تدفین او د پاتې کسانو د ژغورلو چارې اداره کړي. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د اسلامي امارت چارواکو او د ملګرو ملتونو ادارو ویلي و چې په کونړ او ننګرهار کې د تیر یک شنبې په ماخوستان د شوي مرګونې زلزلې له کبله لږ تر لږه 800 تنه مړه شوي او 2500 نور ژوبل شوي دي. خو دوی اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي دا شمېرې لوړې شي ځکه چې لا هم مرستندویان او ژغورونکي ټیمونه تر ویجاړیو د لاندې شویو کسانو په لټون لګیا دي.